بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ټول هغه شیان چې په ځمکه او آسمانونو کې دي د الله تعالی پاکي بیانوي. بادشاہ دی، ډیر پاک، برلاسه او د حکمت څښتن دی. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم هغه ذات دی چې په انپړ یعنی بے علم خلقو په منځ کې پیغمبر په خپله د هم هغې نه راپاسو چې هغو ته د هغه آیاتونه اوروي، د هغې ژوند پاکوي او هغو ته د کتاب ښوونه کوي په داسې حال کې چې د دې نه مخکې هغې په څرګنده ښکاره ګمراهۍ کې وو. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. او هاغه نور کسان هم چې لا تروسه د هغو سره نه دي یو ځای شوي، الله برلاسه او د حکمت څښتن دی. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د الله فضل دی، چاته چې خوښه شي ورکوي او الله تعالی ډیر لوی د فضل مالک دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کومو کسانو ته چې حکم شوی وو چې په تورات عمل وکړي، بیا هغې په هغه عمل اونکو، د هغو مثال د هغه خر په څیرې دی چې په هغه باندې ډیر کتابونه بار کړی شوي وي. د دې نه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي. دغسې ظالمانو ته الله تعالی هدایت نه کوي. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دی ته ووایه چې ای یهودو، که ستاسو دعوه ده چې د نورو ټولو خلکو نه سوا فقط هم دا تاسو د الله نازولی یئ، نو د مرګ هیله وکئ که تاسو په خپله دغه دعوه کې رښتیني یئ. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خودی به هیڅ کله د مرګ هیله ونه کي د خپلو اعمالو د عمله چې دی کړي دي، او الله تعالی دغه ظالمان ښه پیژني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه منكم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دی ته ووایه چې د کم مرګ نه تاسو تښتئ، هغه خو په تاسو خامخا راتلونکی دی. بیا به تاسو د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټه او ښکاره باندې پوهېدونکی دی، او هغه به تاسو ته وښایي چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے مومنانو کله چې د جمعې د ورځې د منځ اذان وشي نو د الله ذکر یعنی مانځه طرف ته اوزغلی یعنی کاروبار بند کئ او تحمل او وقار سره مانځله راشئ او اخیستل خرڅول پرېږدئ دا د ستاسو په حق کې ډېره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا کله چې مونځ ترسره شي نو په ځمکه کې خواره شئ او د الله فضل ولټوئ او د الله ذکر ډیر ډیر کوئ ښایي چې تاسو ته فلاح په برخه شي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. او کله چې دی سوداګري او لوبه تماشا وویني نو د هغې خواته په منډه ځي او تا ولاړ پرېږدي دی ته ووایه د الله سره چې څه دي هغه د لوبې تماشې او د سوداګرۍ نه بهتر دي او الله تعالی تر ټولو ښه روزي رسان دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.